بسم الله الرحمن الرحیم. د کوډله د نن ورځې درس ته راغلاست. نن ورځ په تشریح سره د ډراپ شاډوز د ټول څخه استفاده وکړو یا د هغه د کارول طریقه به تاسو ضرور شي. اول به د خپل ټکس انتخاب کو. د ټکس په انتخابولو سره به راسي انټراکټیویټي ټولز ته به راسي. په دې کښې به راسي ډراپ شاډو ټول به انتخاب کړئ. د دې په انتخاب سره مخکې دی چې تاسو ډراپ شاډو واخلئ منولي یا لاسي پرتې باندې اپلای کړئ. تاسو دلته آپشن لرئ چې کولی شئ دې په واسطه باندې هغه ډراپ شاډو واخلئ پر خپل ټکسټ یا آبجیکټ باندې اپلای کړئ. دا یې ماډلونه دي، لکه ګورئ فلاټ شاډو یې داسې هواره شاډو. او ما تاسو ته ویلي وو په هغه بله ویډیو کې چې موږ دوه رقمه شاډوګان لرو، یو ته وایي فلاټ، بل ته وایي پرسپیکټیو. فلاټ هغه دی چې په خپل آبجیکټ موټر دی، پرسپیکټیو هغه دی د آبجیکټ څخه جدا وي. نو اوس د موږ ټوله فلاټ شاډو لرو او دلته بیا تقریبا دا هم فلاټ دی او فقط دغه نه چې پوزیشن څه تغیر کړي. نو تاسو کولی شئ دغه ماډلونو څخه جوړ شوي دي، هر یو چې تاسو غواړئ کولی شئ دغه څخه استفاده وکړئ او پر خپل آبجیکټ یا ټکسټ باندې اپلای کړئ. مثلا زه دا انتخابوم لارج ګلو. زه چې لارج ګلو انتخاب کړم زما پر آبجیکټ باندې دا ډراپ شاډو اپلای کېږي. د دې څخه بعد تاسو کولی شئ که مو دا نه خوښ کولی شئ یو بل شیپ د یو بل سټایل یا یو بل کوم پریزیټ یا ماډل چې د ډراپ شاډو دسته کولی شئ دغه څخه استفاده وکړئ. د هغه په کارولو خپل ټکسټ ته څه ښکلا ورکړي. نو دا د ډراپ شاډو دغه جوړ شوي پریزیټ یا ماډلونه چې تاسو کولی دغه څخه استفاده وکړئ. بل که چېرې تاسو یو ډراپ شاډو مثلا انتخاب کړل یا مو جوړه کړله او فرض مثال هغه مو ډېره خوښ شوله، فرض مثال دا یو ډراپ شاډو ده، مثلا دا یو ډراپ شاډو ده، زه دې ته یو کالر هم ورکوم، مثلا داسې یو کالر هم ورکوم، مطلب داسې یو کلر به ورکړو. اوس نو دغه ډراپ شاډو که چیرې مثلا ستاسو خوښ شو، غواړئ چې دا همیشه دپاره ځان سره وساتئ، یو وخت پر بل ټکسټ باندې اپلای کړئ. نو تاسو کولی شئ په کلته راسئ اډ ټو پریزیټ، دا د مثبت علامه وینئ، پر دې باندې کلیک کړئ، هغه ډراپ شاډو ته نوم ورکړئ. مثلا لیکئ چې سنډے مثلا نایټ شاډو، فرض مثال سنډے په شپه باندې کوم شاډو چې ما جوړ کړی هغه شاډو د سیو کړئ. مثلا یو وخت بل وخت زه اوس دا ټکسټ ته غواړم شاډو ورکړم، دغه ټکسټ دی. نو زه کولی شم د دې په ځای چې هغه خپل جوړ شاډو چې کوم ما بل وخت هغه استفاده کړې کولی شم دغه څخه استفاده وکړم چې پر دې ټکسټ باندې هغه شاډو واخلم اپلای کړم. سي نو اوس به راسو یا دا ټکسټ یا دا آبجیکټ هر یو چې فرق نه کوي، که پر دې ټکسټ باندې اپلای کوي که پر دې آبجیکټ باندې فرق نه کوي. خو مثلا زه به دا ټکسټ انتخاب کړم، دلته به ډراپ شاډو په ټول باندې کلیک و، را به سو پریزیټ ته، دلته به وګورو سنډے نایټ شاډو، فقط ما سې کلیک کړئ، هغه شاډو ده پر د آبجیکټ باندې پر د ټکسټ باندې اپلای شوله. نو دا د اډ ټو پریزیټ وظیفه ده، زموږ سره کولی شئ دغه نه مرسته وکړي. بل دې څخه دې خوا ته راتېر شئ، دا کوم ایکس وای محورونه چې تاسو وینئ چې غیر فعال دي، دا بلې شی نه دي، فقط د دغه ډراپ شاډو د اندازې تعینولو دپاره کارېږي. ښه څونه ډراپ شاډو هغه د ایکس د محور په اندازه باندې څونه ډراپ شاډو کټ شوی دی، د وای د محور په اندازه باندې څونه په اصطلاح کرب ده پرته ده، څونه مستقیم ولاړه ده لکه افقي او عمودي غوندې، دا د هغو درجه ده. د دې څخه بعد که چېرې تاسو راسئ، د دې څخه بعد هلته موږ لرو د ډراپ شاډو دپاره تاسو کولی شئ زاویه انتخاب کړئ. مثلا تاسو کولی شئ اوس 88 درجې دا واخلئ کمه کړئ، -102 شاډو. دا تاسو کولی شئ ډراپ شاډو دپاره زاویه انتخاب کړئ. دا ډراپ شاډو په کومه خوا باندې وي څه رقم نه وي، کولی شئ د هغه د مخې څخه کار کړئ. د دې څخه باید دغه وخت راشي د ډراپ شاډو اپوزیټي. د اپوزیټي معنا مطلب دغه شاډو رنګ نه تیزول او خامول. تاسو کولی شئ هلته دغه درجې په واسطه هم ترسره کړئ، ګورئ اپوزیټي زیات شوله، او کولی شئ دې په واسطه باندې هم ترسره کړئ. کولی شئ د دې درجې په کمولو سره هغه اپوزیټي بیرته څه کمه کړئ. دلته راځو ډراپ شاډو فیدرینګ ته. فیدرینګ بلې چیرې نه دی، فقط لږ څه بلر غوندې افیکټ دی، هغه افیکټ پر شاډو باندې اپلای کړئ. بلر هغه دی چې مقصد موږ سم سینوس کولی شو وپوهېږو، مقصد معلومېږي چې شاډو لري، لکه فوټوشاپ کې موږ بلر افیکټ لرو، دا هماغه رقم. د دې څخه بعد راځو د دغه فیدرینګ دپاره موږ ډایرکشن لرو، د کومې خوا څخه شروع شي، آوټسایډ یې، میډل یې، انسایډ یې څه رقم یې. که زه انسایډ انتخاب کړم مطلب یې دا چې د ټکسټ د مابین څخه به دا دغه پورته کېږي، دغه هغه کومه شاډو چې ورکوي هغه به د ټکسټ څخه او مثلا هغه د میډل دی، میډل افیکټ به وګورو، میډل یې بیا څه رقم دی. هر یو ځان ته افیکټ تاسې وګورئ، هر یو چې مو خوښ شو کولی شئ پر خپل. د دې څخه بعد دلته موږ اضافه افیکټ لرو، هر یو چې تاسو انتخاب کړئ بیا دغه دپاره موږ لینیر دی، سکویر دی، انورس سکویر دی، فلټ دی، یعنې په کوم حالت کې تاسو دی غواړئ. که زه فلټ انتخاب کوم تاسو وګورئ فلټ داسې هموار مسطح شکل غوندې د افیکټ ورکوي. که سکویر وګورئ که لینیر وګورئ، که دغسې کولی شئ راسئ سکویر
د دې څخه بعد لرو فیډ. تاسو کولی شئ د فیډ افیکټ پر اپلای کړئ. د دې څخه بعد د فیډ د افیکټ څخه بعد موږ څه لرو؟ دلته لرو دلته تاسو کولی شئ د فیډ د افیکټ څخه بعد دغه خپله شاډو واخلئ، سټریچ یې کړئ. صحیح ده؟ سټریچول مطلب غځول یې، اندازه زیاتول، لږ څه سره کش کول، مطلب سټریچ دغه معنا ورکوي. صحیح ده؟ د دې څخه بعد موږ تاسو کولی شئ ډراپ شاډو ته کلر ورکړئ، هر کلر چې ورکوئ، مثلا د زرغون کلر انتخاب وم، هر کلر چې انتخاب وي. د دې څخه بعد موږ لرو دغه علامه بنچ کلپ کې ډراپ شاډو به کلیر کېږي. تاسو یو بل کار هم کولی شئ چې دغه ډراپ شاډو کولی شئ واخلئ، کاپی کړئ او پر دغه مخکینی ټکسټ باندې اپلای کړئ. هغه څه رقم مثلا زه دا انتخابوم دا ټکسټ، د دې په انتخاب سره دا چې مې انتخاب کړئ ډراپ شاډو ټول به کلیک کړئ او د ډراپ شاډو پراپرټي بار به خلاص شي. د هغې پراپرټي بار چې خلاص دلته لیکلي دي وایي کاپي ډراپ شاډو پراپرټیز. دا چې مو کلیک کړئ دلته به تاسو ته آپشن درکړي دغه افیکټ پر دغه باندې موږ اپلای کوو. اوس پر دې باندې کلیک کړه. وګورئ د دغه لار تاسو کولی شئ د یو آبجیکټ د ډراپ شاډو پراپرټیز واخلئ، پر بل باندې اپلای کړئ. او بل راځو اخري و کلیر ډراپ شاډو. تاسو کولی شئ دغه په واسطه باندې ډراپ شاډو کوم افیکټ چې دی هغه د مابین څخه یوسئ، کلیر یې کړئ مطلب. نو خدای دې وکړي چې د نن ورځې په درس باندې پوه شوي یاست، او که بیا هم په درسو کې څه مشکل و تاسو کولی شئ زما سره تماس ونیسئ. تر هغه ځایه چې زما سره په خلاص شئ زموږ په توان کې شئ، زه به ستاسو سره راتلونکي شریکوم. تر بل درس هم په خدای سپارم.